آیا تاسو یقین کولی شئ چې هغه تن چې د بابري جومات په نړولو کې تر ټولو مخکې و، یو وخت به د 90 نه زیاتو جوماتونو ساتونکی او تعمیرونکی جوړ شي؟ یو داسې کس چې په لاسونو کې یې کوداله وي او جومات راغورځوي، خو بخت پرته داسې پیغور وکړو چې ژوند یې د تل لپاره بدل شو. دا د بلبیر سنگھ کیسه نه ده، دا د ندامت او هدایت یو داسې داستان دی چې ستاسو غونې به ذکر کړي. السلام علیکم ملګرو، زه یم نصیب الله خان او تاسو ګورئ خپل چینل ریورټیفای. نن زموږ د یو داسې انسان په اړه خبره کوو چې تاریخ به یې هیڅکله هیر نه کړي. بلبیر سنگھ چې وروسته محمد عامر شو، هغه د هند د شیوسینا یو کلک کارکون و، خو یوې پیښې د هغه د زړه دنیا بدله کړه. راځئ ګورو چې هغه څنګه د یو جومات ورانونکي نه د جومات جوړونکی جوړ شو. کیسه شروع کیږي د 6 دسمبر 1992 نه، کله چې په ایودھیا کې د بابري جومات د نړولو لپاره زرګونه کارکونان جمع شوي وو. په دوی کې یو بلبیر سنگھ هم و. هغه خپله د جومات په ګنبد ولاړو او د جومات په شهیدولو کې یې برخه اخیستله. خو کله چې هغه کور ته لاړ، نو د خوشحالۍ په ځای ورته د پلار لخوا داسې ټکي واورول شول چې د هغه روح یې ولړزاوه. دوستانو، آیا تاسو ته معلومه ده د جومات له نړولو وروسته بلبیر ولې د سکون په ځای د لیونتوب تر حده ورسېد؟ د هغه پلار چې یو سیک و، هغه ته وویل تا زموږ د مذهب نوم بدنام کړو. همدا هغه وخت و چې د بلبیر په ذهن کې سوالونه پیدا شول. هغه د پښیمانۍ په داسې اور کې وسوځېد چې خوب او آرام ترې ورک شو. وګو دوستانو، بالاخره د 6 میاشتو سختې ذهني جګړې وروسته په 1993 په جون کې بلبیر فیصله وکړه چې هغه به د حقیقت لاره لټوي. هغه اسلام قبول کړو او خپل نوم یې محمد عامر کېښود. خو کیسه دلته نه ختمیږي. هغه د خپلې ګناه د کفارې لپاره یو داسې لوی قسم وکړو چې هر څوک یې په اورېدو حیرانېږي. هغه وویل ما یو جومات نړولی دی، اوس به 100 جوماتونه نور جوړوم. محمد عامر خپل پاتې ژوند همدې مقصد ته وقف کړو. هغه په حیدرآباد کې استوګنه شروع کړه او یو تعلیمي اداره یې هم جوړه کړه. د رپورټونو له مخې هغه تر خپل ژوند پورې د 90 نه تر 93 پورې د جوماتونو په تعمیر او مرمت کې عملی برخه اخیستې وه. هغه ثابته کړه چې رښتینې توبه د انسان نه ولی جوړولی شي. وګو ملګرو، محمد عامر د 2021 کال په جولای کې له دې فانی دنیا سترګې پټې کړې. د هغه ژوند موږ ته دا درس راکوي چې د انسان تیر وخت که هر څومره تیاره وي، خو که د اصلاح او ندامت لاره خپله کړی شي، نو راتلونکی وخت یې روښانه کیدی شي. هغه د نفرت په جواب کې د محبت او تعمیر لاره غوره کړه. وګو دوستانو، تاسو د محمد عامر د دې لوی بدلون په حقله څه وایئ؟ په کمنټس کې خپله رایه ضرور ولیکئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ او د داسې نورو کیسو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر راتلونکي ویډیو، د الله په امان.